بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. دا خلق د څه شي په باب پوښتنې کوي؟ آیا د هغه لوی خبر په باب په دغه راز ګډو وډو ویناو کې اخته دي؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي ډیر زر به دوی ته څرګند شي چې قیامت څه شی دی. هو هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي ډیر زر به دوی ته څرګند شي چې قیامت څه شی دی. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. آیا داسې نه ده چې موږ ځمکه فرش غوړولې ده او غرونه مو په هغې کې د میخونو په څیر خښ کړي دي او تاسې نارینه او ښځې مو جوړه پیدا کړي یې او ستاسې خوب مو د آرام باعث ګرځولی دی او شپه مو پرده اچونکې او ورځ مو د ژوند وخت ګرځولی دی. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. او ستاسو د پاسه مو محکم اسمانونه درولې دي او یو ډیره زیاته روخانه او توده دیوا یعنی المر مو پیدا کړای دی او لوریزونه مو پر لپسې بارانونه راوړولې دي تر څو چې د هغو په وسیله غلې شنیلی او ګڼ باغونه رازرغون کړو. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. بشکه د فیصلې ورځ یو ټاکلی وخت دی په هغه ورځ کې به په شپېلۍ کې پوکۍ ووهل شي تاسې به ډلې راویستل شي او اسمان به پرانستل شي ان تر دې چې هغه به دروازې جوړ شي. وسيرت الجبال فكانت سرابا. او غرونه به وخوځول شي تر دې پورې چې سراب یعنی د ځمکې د مخ سپین ځګ وګرځي. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. په حقیقت کې جهنم یو څارنځای دی د سرکشان او هستوګنځای دی چې په هغه کې به دوی په مودو پراته وي. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. په هغه کې به هیڅ د کوم یخ او څښلو وړ شي خوند هغوی ونه څکي څه چې مومي هغه به یوازې شیدلې اوبه د زخمونو وینې زوی وي د هغو د تیرو کړو عملونو پورا او بشپړه بدله. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. هغو هیڅ د قیامت ورځې د حساب هیله نه لرله او زموږ آیاتونه هغوی بیخي دروغ ګڼلي وو. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. داسې حال کې چې موږ هر شی په شمار لیکل اوس خوند وڅکئ موږ به تاسې ته له عذابه پرته هیڅ بل شی در زیات نه کړو. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. بشکه د پرهیزګارانو لپاره کامیابی ده باغونه او انګور او نوې پیغلې همزولې نجونې او ډک جام